پر اشرف غني د 110 میلیونه ډالرو د اخیستو ادعا او غبرګونونه، حتی مخالفینو یې هم د اشرف غني ملاتړ وکړ. وایي دا د غرب استخباراتي لوبه ده. نور معلومات را سره د همدغه ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. تېره ورځ یوې ایټالوي رسنۍ خبر خپور کړ چې ګنی اشرف غني د کابل څخه د دفاع نه کولو په بدل کې له قطر څخه 110 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. یاد خبر د خلکو بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. خبریال مختار وفایي لیکلي ډیری دلیلونه شتون لري چې ولې دا پاڼې غلطې دي. لومړی، د قطر د سفارت رسمي ژبه عربي او انګلیسي ده، نه فارسي. د قطر د سفارت او د افغانستان د دولتي ادارو ترمنځ تبادله شوي ټول لیکونه په انګلیسي ژبه دي. دوهم، د غني په حکومت کې د مرکزي بانک مشر اجمل احمدي په فارسي لیکلو، لوستلو او خبرو کولو نه پوهېده، نو څنګه یې داسې مکتوب لاسلیک کړ؟ اجمل احمدي ښایي له اشرف غني سره د کار پر مهال سلګونه میلیونه ډالر غلا کړي وي، خو دومره احمق نه و چې داسې مکتوب لاسلیک کړي. د فیلیپو روسیې په نوم نامعلوم ایټالوي ژورنالیست چې دا کاغذونه یې د ایټالیې د RAI شبکې یا TG1 پروګرام کې خپاره کړي، د دې کاغذونو د اعتبار لپاره هیڅ اسناد یا قوي ټکی نه لري. رحمت الله نبیل لیکلي د اشرف غني د شاوخوا حلقې د فساد په اړه هیڅ شک نه لرم، خو په داسې حال کې چې له یوې خوا د روڼتیا سازمان د طالبانو حکومت د فساد سره مبارزه کې کامیابه وبلله او له بلې خوا هم مهاله یې پر اشرف غني او د جمهوریت په چارواکو د پیسو اخیستو تورونو څخه دا ثابته کیږي چې غرب د جمهوریت د بدنامولو او د طالبانو د پاک ښودلو لپاره کافي هڅې پیل کړي دي. سمیع یوسفزي بیا لیکلي غني په دین سر نه و خلاص، دا در سره منم. اشرف غني په افغان ټولنه کې د ښځو په حیثیت او مقام خبر نه و، ځکه چې دفاع او داخله وزارت معینان یې مقررې کړي. دا در سره منم، خو دا نه منم چې اشرف غني شخصا فاسد یا وطن فروش و. نجیب الله جامي لیکلي زه د ډاکټر غني منتقد وم، ولې د غربي میډیا او بنسټونو له اړخه پر غني وروستی منظم او له پروپاګند ډک تورونه د یوې بدنامۍ امریکایي او غربي دسیسې برخه ښکاري. غربیان د دسیسې پر سیاست کې مخکښ دي. دوی غواړي د غني د ملامتولو له لارې خپله ماتې پټه کړي او د هر څه پړه پر افغانانو واچوي. رحمت الله ځلاند بیا لیکلي زه د ډاکټر غني منطقي منتقد وم او یم، ولې د غربي رسنیو، سوشل میډیا او بنسټونو له اړخه پر ډاکټر غني وروستي پرله پسې منظمه پروپاګندا د یوې امریکایي او غربي دسیسې برخه ګڼم. غربیان غواړي د غني د ملامتولو له لارې خپله ماتې پټه کړي او د ماتې او تیښتې پړه پر افغانانو واچوي. درنو کتونکو، تاسو د دغې ایټالوي شبکې د دغه خبر او څرګندونو په اړه چې د ولسمشر غني په اړه یې کړي څه وایي؟ تاسو مو هم را سره خپل نظریات د دغې موضوع مربوط کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سابسکرایب کړئ.